بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عزیز سیپي. یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم ملګرو. امید دی تاسو به ښه یئ. ملګرو څرنګه چې تاسو ته پته ده چې په سعودي عرب کې اوس د نمبر رایستو دپاره یا د بینک د اکاونټ جوړولو دپاره یا مزید داسې د نور ډیرو کارونو دپاره نیشنل آی ډي ضرورت وي، یعنی د هغې لپاره زموږ سره د ټولو نه اول خبره چې ده نو هغه به زموږ سره نیشنل آی ډي زموږ په کار وي، یعنی عنوان الوطنیه چې ورته ویلی شي په عربۍ کې. نو عنوان الوطنیه به څنګه جوړوو، د هغې لپاره کسانو ته ډېر تکلیف وي او پته ورته هم نه وي چې یاره په څه طریقه به جوړوو. اکثر ملګري پوسټ آفیس ته ځي، کوم پوسټ آفیس چې برید چې نو هغې ته ځي، هلته کې ډېر ټیم ضایع کېږي او اکثر یې ولا جوړی هم نه، یا بیا اکثر کسان مکتبې ته ځي، په مکتبه کې جوړی، هلته کې خپلې پیسې ضایع کوي، پیسې ترې اخلي. نو ملګرو بالکل تاسو په خپل موبایل کې په خپله دیره کې د خپل موبایل په ذریعه باندې عنوان الوطنیه چې کوم دی نیشنل آی ډي چې دا د سعودي عرب هغه جوړولی شئ. نن به په دې ویډیو کې زه تاسو ته د هغې طریقه ښیم چې نیشنل آی ډي به موږ څنګه جوړوو. ملګرو د هغې لپاره به تاسو د خپل موبایل کم ویب براوزر چې کم ګوګل کروم چې دی، کروم براوزر چې دی، یا تاسو هر یو براوزر چې استعمالوئ تاسو به هغه کولاو کوئ. سمپلی تاسو چې کله دا کولاو کوئ، دلته کې په ګوګل کې به تاسو ولیکئ نیشنل ایډریس رجسټریشن. تاسو ما سرچ کړی دی، دلته کې زما سره پروت دی نیشنل. تاسو وینئ زما موبایل په سکرین باندې نیشنل ایډریس رجسټریشن چې کله تاسو ګوګل کې ولیکئ، تاسو به داسې یو پیج کولاو شي. دلته کې زموږ سره په اول نمبر باندې دا دی ورکړی دی نیشنل ایډریس رجسټریشن. تاسو به سمپلی په دې باندې کلیک کوئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک کوئ، تاسو سره داسې یو پیج کولاو شي. تاسو به راشئ لاندې، دلته کې زموږ سره دا یو اپشن چې دی نو دا به تاسو سره ښکاره شي رجسټریشن اف انډیویجولز. تاسو به سمپلی په دې باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په دې کلیک کوئ، تاسو سره بل یو پیج چې دی هغه کولاو شي. تاسو وینئ دلته کې زموږ سره په دې پیج کې ورکړی نیو رجسټریشن. تاسو به سمپلی دلته په دې نیو رجسټریشن باندې کلیک کوئ او لاندې به سکرول ډاون کوئ، لاندې به راشئ بالکل یخ ته. تاسو چې کله لاندې راشئ، دلته کې زموږ سره ورکړی، دلته کې د اګري باندې به تاسو کلیک کوئ او دلته کې زموږ سره رجسټر انډیویجولز ورکړی دی. نو تاسو به سمپلی په دې باندې کلیک کوئ. ملګرو د ټولو نه اول چې کله تاسو دا پروسس شروع کوئ، نو تاسو په موبایل باندې جی پی ایس چې کوم دی نو هغه به تاسو سره آن وي، کوم لوکیشن چې تاسو سره دی هغه به آن وي. کله چې تاسو لوکیشن آن وي، تاسو په دې باندې کلیک کوئ، تاسو سره به دغه شانتې یو میسج راشي. دا به تاسو دې ځای نه کټ کوئ او لاندې چې کله تاسو راشئ، دلته کې دې میپ ته راشئ. تاسو چې په کوم ځای کې پاتې کیږئ، په کومه ایریا کې پاتې کیږئ، هغه ځای به تاسو سره راغلی. کوم دا سور نشان چې زموږ سره ښکاري، بالکل دې بلډینګ کې موږ پاتې کیږو، نو دغه بلډینګ چې کوم دی نو هغه ځای به تاسو سره اخیستی. تاسو کوم بلډینګ چې خپل روډ باندې تاسو خپل بلډینګ هم پیژندی شئ چې یاره زموږ په دې کې په کوم یو بلډینګ کې موږ پاتې کیږو. نو تاسو به سمپلی په هغه بلډینګ باندې کلیک کوئ کوم بلډینګ کې چې تاسو پاتې کیږئ. کله چې ملګرو تاسو په لوکیشن باندې کلیک کوئ، تاسو چې کوم ځای کوم بلډینګ وي، تاسو سره به دغه شانتې تاسو د بلډینګ نمبر کوم ځای کې تاسو اوسیږئ هغه ټول به دلته کې دې ځای ته راشي. د هغې نه بعد به تاسو لاندې راشئ، سکرول ډاون به کوئ، دلته کې به بیا تاسو خپلې اقامې نمبر ولیکئ. دا ځای چې کوم دی دلته کې تاسو ته وایي چې نیشنل آی ډي، دلته کې به تاسو د خپلې اقامې نمبر ولیکئ. کله چې تاسو دلته کې د خپل اقامې نمبر ولیکئ، دلته تاسو خپل اقامې نمبر ولیکئ. اقامې نمبر لیکلو نه بعد به تاسو لاندې راشئ، دلته کې به تاسو نیشنل آی ډي ټایپ چې دی نو هغه ورکړی، نو سعودي دی او نن سعودي دی، نو تاسو به نن سعودي باندې کلیک کوئ. دلته کې نن سعودي باندې کلیک کوئ. د هغې نه بعد به تاسو سره لاندې ورکړی دی اقامه ایکسپایري. نو اقامه ایکسپایري دپاره تاسو د اقامې د ختمېدو کوم تاریخ چې تاسو به سمپلی په دې کې هغه تاریخ ورکئ په عربۍ کې چې په میاشتې په حساب باندې چې کوم تاریخ وي ستاسو، هغه تاریخ به تاسو دلته کې ورکئ. دلته لاندې به تاسو کومه میاشت کې چې ختمیږي نو هغه میاشت به ورکئ او دلته کې ییر ورکړی، نو کوم کال چې دی نو تاسو به
هغه کال سیمپلی دلته کې ورکوي. لاندې په دریم نمبر باندې زموږ سره موبایل نمبر غواړي. نو تاسو موبایل نمبر چې کوم دی نو په دې کې به تاسو خپل موبایل نمبر ورکوئ. خپل موبایل نمبر په دې موبایل نمبر ولیکئ. نو لاندې ستاسو نه ایمیل اډرس غواړي. نو ایمیل اډرس خو نن سبا د هر سړي سره وسره نو تاسو په دې ځای کې سیمپلی خپل ایمیل اډرس چې کوم دی نو هغه به ورکوئ. کله چې تاسو خپل ایمیل اډرس ورکوئ د هغې نه بعد به تاسو لاندې راشئ. دلته کې تاسو یعنې زموږ سره جنډر ورکړی نو میل او فیمیل یې ورکړی. تاسو میل باندې کلیک کوئ او لاندې زموږ سره ټایپ اپ ریسیډنسي ورکړی دی. نو دلته به تاسو په پلیټ باندې نه کلیک کوئ، تاسو په ویلا باندې کلیک کوئ. دا به ویلا ته راواړوئ او لاندې چې کوم دی ریسیډنسي اونرشیپ چې کوم دی نو هغه زموږ سره رینټ باندې صحیح تاسو په رینټ باندې پرېږدئ. د دې نه بعد به تاسو خپل کوم دغه چې تاسو ډک کړو تاسو به چیک کوئ. د هغې نه بعد به دلته کې سیمپلي په نیکسټ باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک کوئ نو ستاسو سره به دغه شانتې یو پیج کولاو شي، یو صفحه به کولاو شي. دلته کې زموږ نه اکټیویشن کوډ چې دی نو هغه غواړي. تاسو چې کوم نمبر ورکړی وي ستاسو هغه نمبر ته به یو میسج راشي. هغه میسج به تاسو سیمپلي په دې ځای کې په هغې کې به یو او ټي پي یو کوډ راغلی یو 300 والا کوډ به هغه به سیمپلي تاسو په دې ځای کې هغه کوډ ورکړئ او دلته لاندې ویرای پي ورکړی نو تاسو په ویرای پي باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په ویرای پي باندې کلیک کوئ نو ستاسو کوم نیشنل آی ډي چې کومه ده نو هغه جوړه شوه، بالکل تیاره شوه. دلته کې ستاسو کوم ټول ډیټیل چې دي نو هغه په دې ځای کې راواوښته. ستاسو نوم، تاسو د کوم ملک یې او ستاسو ټول دغه چې کوم دی نو هغه دلته کې ډیټیل راواوښته. لاندې زموږ سره په دې ځای کې ورکړی دی رجسټر. نو سیمپلي تاسو به دلته کې په رجسټر باندې کلیک کوئ. اوس ملګرو تاسو چې کله په رجسټر باندې کلیک کوئ ستاسو سره به دا پیج چې دی نو ختم شي. تاسو به دغه شانتې بیک لاړ شئ. کله چې تاسو بالکل بیک لاړ شئ نو دلته کې زموږ سره اولنی سر چې کوم و هلته کې موږ دلته دې ځای ته رالو. دلته کې زموږ سره لاندې په اول زموږ سره موږ په نیو رجسټریشن باندې کلیک کړی. اوس زموږ سره لاندې دویم نمبر باندې ورکړی مینیج رجسټر اډرس. نو تاسو سیمپلي په دې باندې کلیک کوئ. دې کلیک کولو نه بعد به تاسو دلته کې خپل اقامې نمبر په دوباره باندې ورکوئ. دې ځای کې به تاسو دوباره باندې چې کله خپل اقامې نمبر ورکوئ بیا به خپل موبایل نمبر ورکوئ. سیمپلي ویرای پي آی ډي باندې به کلیک کوئ. کله چې تاسو په ویرای پي آی ډي باندې کلیک کوئ نو ستاسو موبایل نمبر چې تاسو کوم ورکړی ستاسو موبایل ته به یو او ټي پي کوډ راشي. 300 والا یو کوډ به ستاسو موبایل ته راشي. هغه کوډ به سیمپلي تاسو په دې ځای کې ورکوئ. دلته کې چې کله تاسو کوډ ورکوئ ویرای پي باندې به کلیک کوئ. دغه شانتې ملګرو اوس زموږ دغه چې کوم دی نو هغه کولاو شو. دې د سیو کولو دپاره د ځان څخه اخیستو دپاره به تاسو لاندې راشئ. دلته کې اوس زموږ کومه آی ډي چې ده نو هغه ته ټول هر څه ډیټیل تاسو ته وښو. دلته لاندې زموږ سره ورکړی په دې ځای کې زموږ سره لاندې ورکړی پرنټ ډیټیل. تاسو به سیمپلي پرنټ ډیټیل باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو پرنټ ډیټیل باندې کلیک کوئ ملګرو دلته کې زموږ سره زموږ ټول ډیټیل چې کوم دي هغه راواغوښته. دلته زموږ سره پرنټر دا شکل ورکړی. تاسو به سیمپلي په دې پرنټر باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو پرنټر باندې کلیک کوئ تاسو سره پرنټر نه وي تاسو خپل موبایل ته دا سیو کولی شئ. دې ځای نه به دا سیو ایز پی ډي ایف ته واړوئ. نو دلته کې به تاسو سره دا دې شکل کې شي او دلته به سیمپلي په دې پی ډي ایف باندې کلیک کوئ او تاسو چې د موبایل کوم فولډر ته غواړئ هغه فولډر ته به دا د ځان سره سیو کوئ. سیمپلي په دې طریقه باندې تاسو خپل موبایل ته ځان سره سیو کوئ. تاسو سره به دا بیا پراته. امید دی ملګرو تاسو ویډیو باندې پوهېدلي ویډیو به ستاسو خوښه شي. که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ، ما ته کمنټس وکړئ او زما چینل هم تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی زما چینل سبسکرایب کړئ. زما فیسبوک پیج د ځان سره لایک کړئ. د بلې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.